زه ولې راغلم فیسبوک لایف یا په ژوندۍ بڼه راغلی یم دې نه زما دوه هدفونه وه. یو دا چې ما غوښته تا سره خپل د ژوند یوه لنډه کیسه ده هغه شریک کړمه او هغه زما خپله تجربه ده چې په ژوند کې راباندې تېره شوې ده او داسې یو تجربه ده چې هغې نه ما ډېره زده کړه کړې ده او ما غوښتل چې ستا سره هم شریکه کړم، تاسو هم ورنه زده کړه وکړئ، زموږ خویندې زموږ وروڼه دوی ټول ورڅخه زده کړه وکړي. او بل دا چې هغه کیسه ما لیکلې خو ده او زما یو پلان هم دی په خیر چې زه به داسې نور هم خپلې د ژوند لیکنې به کومه، خپل د ژوند د کیسې به لیکمه چې څنګه مثلا د ورکوټوالي څخه د کډوالۍ ژوند څخه دې ځای ته زه راورسېدم. زه هم ستاسو په شان یو تن یم، داسې نه دی چې زه په امریکا کې وزیږېدم یا همدلته دغه شوم، ما هم ډېر د کډوالۍ ژوند تېر کړی دی. نو یو خو دا چې د ژوند خبرې غواړم ستاسو سره شریک کړمه کیسې، او دویمه مهمه خبره دا ده هغه چې غواړم زموږ پښتانه زموږ وروڼه خویندې د پښتو ادب ولوري ته ډېر مخه کړي. که څه هم اوس په ټولنیزو رسنیو باندې که وګورو ډېر ماشاءالله زموږ ځوانان ټول په ټولنیزو رسنیو باندې رابرسېره شوي دي او ډېرې ښه لیکنې کوي، په پښتو کې کار کوي. خو زه به له باده مرغه ووایم که څه هم دا ډېره ښه ده چې زموږ ځوانان غواړي خپل په سیاست باندې پوه شي او څه روان دي دا مهال د دوی په هیوادونو کې دوی سره څه کیږي. خو ډېر ځوانان مې لیدلي چې بیخي ډېر زیات وخت په سیاست باندې بوخت وي او همیش په سیاست باندې بحثونه کوي. که د دغه سیاست بحثونو څخه مونږ داسې په ټولنیزو رسنیو باندې ګروپونه جوړ کړو چې هغه مثلا د ځوانانو ګروپونه وي، ادبي لیکنې یو بل سره شریکې کړو، ادبي کیسې، شعرونه او داسې نور ادبي بحثونه وکړو، په پښتو باندې په ژبې باندې بحثونه وکړو، په ټکو باندې دغه به مونږ ته ډېره زده کړه وکړي، زموږ به وخت هم ډېر ضایع نه شي او دا به ډېر ښه یو لاسته راوړنه وي او ګټه به ترېنه واخلو. نو دغه پیغام یې و چې تاسو هم کوشش وکړئ چې له دې پاسه پښتو ته د پښتو لیکنو ته ناولونه ولیکئ. زموږ ډېر داسې تکړه وروڼه خویندې دي چې هغوی په ادب کې ډېر زیات پرمختللي دي، ولې له بده مرغه نه پوهېږم چې هغوی وخت نه لري او که څنګه چې نه غواړي لیکنې وکړي. نو خبره په لیکوالانو په شاعرانو کې وکړو. نن سبا ټولنیزې رسنۍ ډېر زیات لکه هغه لیکوالان شاعران سره را نږدې کړي دي، یو بل سره هغوی یو بل سره اړیکې لري، یو بل سره خپل نظر شریکوي. نو دا ډېره زیاته ښه خبره ده. په ادبي مسایلو باندې غږیږي، په فیسبوک، په انسټاګرام باندې هم د پښتنو کلتور. نو موږ کولی شو چې ښه بیلګې د پښتنو د کلتور هغه وړاندې کړو، د میرمنو په اړوند وغږیږو، زموږ نوي نسل سره دغه مرسته وشي چې د هغوی فکر روښانه شي. نو دا به د هغوی لپاره ډېر ښه وي، ځکه چې موږ خو تل په پښتو غږیږو خو پښتو ته کار نه کوو، دغه ستونزه ده. نو کوشش به دا وکړو چې له دې وروسته په پښتو باندې کار وکړو، پښتو ته خدمت وکړو او خپله ژبه ژوندۍ وساتو. ما خپله یو کیسه لیکلې ده د ژوند، زه غواړم چې هغه ډېره لنډه کیسه ده، یو تجربه غوندې ده، غواړم هغه تاسو سره شریکه کړم. ما راخیستې ده دلته، ځان ته مې پرنټ کړې ده او د کیسې په ډول به تاسو ته وایم. خو البته دا ځکه تاسو سره شریکوم چې تاسو د دې پیغام واخلئ او د دې پیغام تاسو ته رسومه چې د میرمنو په اړوند ده. نو زه به دغه شروع کړم او موږ سره ملګري راغلي دي او ما کیسه راخیستې ده. دا کیسه د کال 2004 ده. نو د دې عنوان دی د عمر بند سزا. زه 14 کلنه وم او په 9مې ټولګۍ کې مې سبق ویلو. د بلوچستان کوټه ښار په یو کرایي کور کې اوسېدو. د کور مالک د کندهار و. 4 کورونه یې څنګ تر څنګ جوړ کړي وو. یو کور یې بېله لاره درلوده چې بلې کوڅې ته وتله
او 3 کورونه نور په یو ګډ ګراج لاره درلوده. موږ د کور دروازه هم په دغه لوی ګراج کې وه، کوم چې په ګډ ګراج کې را خلاصه وه. دغه ویډیو نور سره شریک کړئ چې نورو ته ورسیږي دا مهال. نو زمونږ څنګ ته ګاونډي یو کور زمونږ د کور د پاسه جوړو. هغه کور کې زما استاده اوسېده چې راته د قرآن زده کړې کولې. د هغې ژوند کیسه به هم بیا تاسو ته وروسته ولیکمه او ستا سره به شریکه کړمه. په دې کیسې کې ما نومونه نه دي اخیستي ځکه چې نه غواړم د هغوی نومونه شریک کړمه. زمونږ څنګ ته ګاونډي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي وه چې د 2001 کال وروسته کله چې د طالبانو رژیم نسکور شو نو هغوی کوټې ښار ته راکډه شوله. د هغوی کور کې 4 میرمنې او 3 نارینه وو. یوه مشره ښځه، د هغې 2 انګیاندې، یوه پیغله لور او 3 زامن. میړه په کندهار کې خپل کور کلی کې اوسېدو او کله ناکله به خپل د کور یا د کورنۍ لیدو لپاره راتلو. زامن به هم افغانستان ته ډیر تګ راتګ کوو. هغوی د طالبانو د ډلې څخه وو او هلته یې د افغانستان نوي حکومت سره خپله جګړه مخې ته وړله. یوه انګور یې ناوې وه، لای بچي هم نه درلود. ډېرې ښې میرمنې وې. زما مور به هم کله ناکله ورسره بانډارونه او مجلسونه کوله. د دې کورنۍ عجیبه سخت قانون و. که څه هم د ډېرو کلونو وړاندې کیسه ده، خو دا ځینې خبرې مې داسې په یاد دي لکه همدا شیبه. د اختر شپې ورځې به شوې او د دغه کور نارینهو به له بازاره څخه د ټوکر یا د ټوټو تان یا توپ د خپل کور میرمنو د اختر جامو جوړولو لپاره راوړه. که څه هم د ټوټو رنګ یا ډیزاین به یې نه و خوښ، خو دغې میرمنې به مجبوره وي چې له همغه ټوټو څخه ځان ته کالي جوړ کړي یا جامې جوړې کړي. زه به حیرانه وم چې دوی نه د جامو دکان او نه بازار لیدلی و، خو تر هغې هم حیرانونکې کیسه دا وه چې د دوی له خولې مې هیڅ کله شکایت نه اورېده. د اختر د راتلو تر ټولو لویه خوشحالي یې همدا وه چې د اختر په شپه به یې نکریزې خشتې کړې او د اختر په ورځ به یې لاسونه او پښې سره کړل. د هیڅ چا کره به نه تله او نه به هم څوک کور ته ورتلل. زه به ښوونځۍ ته تلم او د هغوی د کور پیغله جنې ښوونځۍ ته نه تله او له ما به یې پوښتله چې ښوونځۍ کې څه زده کړې کوې، استادان مو څنګه دي. زما کتابونه به یې لیدله. ما چې به ورته د خپلو سبقونو یا خوندکیو کیسې کولې نو داسې به یې راته غوږ و لکه چې یوه افسانه اوري. ډېر به یې ښوونځۍ ته د تلو خواهش و، ډېر به یې زړه کېده. د دغو میرمنو روزانه ژوند هم ډېر زیات سخت و او ستړی و. بیټک به یې تل د میلمنو څخه ډک و او په ورځ کې به یې تر 40 هم زیاتې ډوډۍ پخولې. ټوله ورځ به یې پخلی کول او لوښې به یې مینځلې. کومه ورځ چې به یې میلمانه نه درلود نو هغه به د دوی د میلې ورځ وه. مازدیګر به یې حویلي یا کور انګړ جاړو کو او یو پلاستیکي فرش یې درلود، هغه به یې هوار که او شنې چای به یې باندې کړې او د پلمیټو سره به ورته ناستې وي او لاسي غاړې به یې ګنډلې. کله چې به یې نارینه پر کور نه و نو د ګراج لویه دروازه به یې قلف کړه او زموږ په ور کې به ولاړې وې او زما مور سره به یې کیسې کولې. که څه هم زما مور به ورته ډېر ویله چې راشئ چای به وڅکو، خو هغوی به له دې ډارېدې چې که نارینه یې ورخبر شوه نو قیامت به شي. کله چې به د ګراج دروازه وټکېده نو دوی به له دې په خاطر چې څوک یې د قدمونو یا پښو غږ وانوري، دوی به خپلې څپلۍ په خپو کولې نه او دا به یې وباسلې، په لاسو کې به یې ونیولې او بیا به د کور په لور منډه کړه. څه موده تېره شوه او کشره نجور یې امیدواره شوه. هغه ډېره کمزورې وه، تل به ناجوړه وه. خواښې به یې ویل بس په امیدوارۍ کې ښځې همداسې ناروغه وي. خو کله به یې هم د ډاکټر مخ نه لیدو. د هغوی کورنۍ کې ډاکټر ته تلل د اسلام د چوکاټ دایرې څخه بهر خبره وه. یوه ورځ زه په پخلنځي کې وم او لوښې مې پرېولې چې یو څوک د کور په ورخطایي ټکوي. زه په منډه ورغلم او دروازه مې خلاصه کړه.
د ګاونډي کور مشه ښځه ولاړه وه او ما ته یې ویل هله مور ته دې غږ وکړه هله مور ته دې غږ کړه. مور مې هغه ورځ جامې مینځلې ورمنډه مې کړه. ما ویل راشه مورې چې ګاونډۍ راغلې په کاره یې. مور مې ورسره کور ته ولاړه او ما ته یې هیڅ هم ونه ویل. زه ډیره پریشانه شوم او هره شیبه انتظار وم چې مور به مې کله راځي او دا چې څه پیښه به شوي وي. مور مې ډیره وځنډېدله. شاوخوا 4 ساعته تیر شوه. نور مې طاقت ونه شو او لاړم د هغوی کور ور مې ور وټکاوه. یوه شیبه وروسته مې مور راووتله. له سترګو یې اوښکې تویېږي. ما ویل ولې ژاړې مورې؟ هغې په ژړغوني غږ راته وویله چې د ګاونډۍ د انګور 2 زامن پیدا شوه خو دواړه څو شیبې وروسته له زیږېدنې مړه شول. زه چې لا د هغوی په ور کې ولاړه وم د هغې مور ژړاوې مې اورېدلې چې د خپل ماشومانو د راتلو لپاره یې شیبې شمارلې او اوس یې ورته هغه ګلالي تنکي ماشومان مړه په غېږ کې ورکړه. آیا په نړۍ کې داسې کوم جرم شته چې سزا یې دومره بېرحمه وي؟ هغه ښځې داسې کوم جرم کړی و چې دا سزا یې ورکړله. په ګڼ شمېر هیوادونو کې د یو مجرم لپاره تر ټولو لویه سزا د عمر بند یا قید سزا ده. که څوک یې وژلي هم وي له دې څخه نور لویه سزا نشته ورته. دغې مېرمنې په دې نه پوهېدې چې په داسې یو سزا محکومې دي چې د عمر بند سزا نومیږي. دغه لنډه کیسه وه چې تاسو سره مې شریکه کړه. دې کې د مېرمنو په ستونزو د مېرمنو په حق باندې ما غوښتل چې تاسو ته پیغام وړاندې کړم چې هغه حقونه چې حتی د مېرمنو لومړي حقونه دي، بنیادي حقونه دي، هغه له هغوی ته نه دي ترلاسه. ډاکټر ته تلل، د هغې څخه د هغې اولاد لکه اخیستل، دا نه پوهېږم چې دا ولې داسې یو ناوړه دود باید زموږ په ټولنه کې وي. نو په دې هیله چې تاسو ته دغه پیغام در رسېدلی وي او دغه ویډیو که چا نه وي لیدلی زه به یې پر پاڼې باندې پرېږدم او بیا کولی شي چې دغه ویډیو وګوري.